د ګلبدین حکمتیار زوی پلار مې د ټولو بدبختیو مسؤل دی. د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار زوی جمال الدین حکمتیار په تازه څرګندونو کې په خپل پلار سخت نیوکې کړي او نوموړي د ګوند دننه د ټولو ناخوالو مسؤل بللی دی. جمال الدین حکمتیار په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي دي د دې پر ځای چې حزب اسلامي د ټولو شریک ګوند وی، اوس د ګلبدین حکمتیار په شخصي ګوند بدل شوی دی او ټولې پرېکړې هغه کوي. د جمال الدین په وینا د تنظیم ټول امکانات یې د پلار په سیب کې پراته دي او هیڅوک له دې امکاناتو خبر نه دي. د امکاناتو د مصرف صلاحیت د شمیر معلومول، ملکیت او ساتنه یې صرف د حکمتیار په واک کې ده او له نوموړي څخه هیڅوک امکاناتو د طلب او مصرف د پوښتنې صلاحیت او حق نه لري. جمال الدین همدارس زیاتوي چې د جنګ او سولې پرېکړې، د ائتلاف او اختلاف پالیسیانې، د ولسمشریزو انتخاباتو د نمایندۍ پرېکړه، د ضد او نقیض اعلامیو خپرول او د ډېرو نورو کارونو واګې د پلار په لاس کې دي او اجرایه او مرکزي شوراګانې پکې د مداخلې حق نه لري. نوموړی وایي حزب اسلامي د شعارونو برعکس کړنې کوي، مدیریت یې اصولي نه بلکې ګډوډ دی او د هیچا مشورو، خبرو او غوښتنو ته ارزښت نه ورکول کیږي. جمال الدین حکمتیار په حزب اسلامي کې د فساد او اختلاس خبره هم رابرسېره کوي. هغه لیکي د تنظیم د شهیدانو له کورنۍ سره هیڅ مرسته نه ده شوې او حتی تداوی مصرف نه دی ورکړل شوی، خو بل ځای د ګوند دننه په میلیونونو ډالرو اختلاف شوي دي. نوموړی همدارس په خپل پلار تورې پورې کوي چې پاکستان ته د سیاسي تکیه په حیث لومړیتوب ورکوي او دا کار دته د منلو وړ نه دی. د جمال الدین حکمتیار په وینا پلار یې د ولسي تنظیم په نوم شخصي تنظیم رهبري کوي او د ډېرو سادهګانو له قیمتي وخت او انرژۍ څخه د اسلام په نوم غیر مشروع ګټه پورته کوي. جمال الدین حکمتیار وایي ګلبدین حکمتیار ته د پلار په حیث احترام لري، خو نوموړی د حزب اسلامي د امیر او رهبر په حیث نه مني او نه له هغه سره د قدرت مبارزې او مدام العمر رهبرۍ لپاره ملګرتیا کوي. جمال الدین زیاتوي یو وخت ساده و چې له ګلبدین څخه یې ځان، اولاد او دنیا قربانول، خو د واقعیتونو له خبرېدو وروسته یې له خپل پلار ګلبدین څخه لاره بېله کړه. ویل کېږي جمال الدین حکمتیار ځکه له خپل پلار څخه خفه شوی چې ډېر ارزښت نه ورکوي او ګلبدین حکمتیار خپل نازولی حبیب الرحمن ګڼي چې د خپل ځایناستي په توګه یې هر ځای مخې ته کوي او ډېر وخت ورکوي. د میرني ورور حبیب الرحمن نازولې سبب شوی چې جمال الدین په غوسه شي او په سیاسي میدان کې له خپل پلار څخه بایکاټ وکړي.